بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ درس زموږ په الوحدة الاوله دویم درس دی. لومړی چپټر دی، لومړی برخه ده همغله الوحدة الاوله ده. نن موږ مفردات وایو. مفردات چې دي موږ سره همیشه لکه د پښتو کتابونه یا نور بعضې کتابونه د ادب چې تاسې لولئ په هغې کې هغه سخت لغات وي، هغه سخت الفاظ او دغه معناګانې وي، یا هم په درس کې چې کوم لغات دي د هغه په آخر کې راټولول کیږي. المفردات، العرض، پریزنټیشن یا پیشکش، وړاندیز، انظر، واستمع واعد، وګوره، واوره او تکرار کړه. مدرس، ښوونکی. طالبة، زده کوونکي. طبیبة، ډاکټره. مهندس، انجینر. اخون، ورور. اختون، خور. مهمه نه ده چې اره اخون اختون، نه، اخت، خور. صدیق یا صدیق، ملګری. صدیقه، ملګری. انا، زه. انا، زه. نارینه لپاره هم چې خبرې کوي چې زه انا دی، او د ښځې لپاره هم انا. د نارینه لپاره چې خطاب کوي ته، انت، ته. د ښځې لپاره انتی، ته. نو دا فتحه یا زور چې دی عربي کې ورته فتحه وایو، دې ته به زور نه وایو ښه، ځکه چې زموږ درس په عربي کې دی. نو دا فتحه ده. انت، ته. انتی، ته. که ښځینه وي مقابل لوري ته ورته وایو انتی، او که نارینه وي ورته وایو انته، ته. انتی، ته. هذا، دا. که نارینه وي. هذه، دا. که ښځینه وي. هذا، دا نارینه. هذه، دا ښځینه. هو، هغه. چاته چې اشاره کوو که هغه نارینه وي وایو هو، هغه. او که چېرته چاته اشاره کوو هغه ښځینه وي یا مؤنث وي څه وایو؟ هي. دا د ملکو نومونه دي. انشاءالله تاسې ښه لوستلی شئ. دې کې به کومه داسې نوې موضوع نه وي. نو دلته یو څو نقطې ډېرې مهمې دي چې اشاره ورته وکړو. هغه د مؤنث او مذکر صیغه ده چې انا په مؤنث او مذکر کې هیڅ فرق نه کوي. که نارینه هم وایي چې زه او ښځینه هم وایي چې زه، دواړو لپاره انا استعمالیږي. نو انا هم د مذکر لپاره استعمالیږي او انا هم د مؤنث لپاره استعمالیږي. که زه نارینه یم د ځان په هکله خبره کوم نو وایم چې انا، او که ښځه یم د ځان په هکله خبره کوم انا. که نارینه یم او ته هم نارینه یې تا ته اشاره کوم نو څه وایم؟ ته، انته. که ته ښځینه یې او تا ته وایم ته نو څه به وایم؟ انتی. او که چیرته نارینه وي وایم هذا، دا. که ښځینه وي هذه، دا. هو، هغه. که نارینه وي هغه. او هي، هغه که مؤنث وي. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. بل درس به په راتلونکي ویډیو کې وي. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل، والى اللقاء القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.